کابل ښاروالي د عامه نظم راوستلو لپاره د کابل ښار په بېلابېلو برخو کې د سړک او لارو پر سر ولاړو دستفروشانو ته منظمې غرفې ورکړي دي. کابل ښاروالي وایي دغه لړۍ د ښار په نورو برخو کې هم دوام لري او په دې سره به دغو کسانو ته د کاروبار یو دایمي ځای جوړ شي. ښاروالي کابل مصمم بر ایجاد نظم عامه در نواحی مختلف در سطح شهر کابل است. بنابراین پلان تطبیق خود را در قسمت نظم دستفروش‌ها در سطح شهر کابل ادامه می‌دهد و اقدامات خود را در این زمینه داشتند. حالا در مرحله بایومتریک دستفروشان قرار داریم و ښاروالي کابل تمامی دستفروشانی که قرار است به عنوان شغل دائمی از دستفروشی استفاده بکنند در نواحی مختلف اینا را ما بایومتریک میکنیم تا هویت از اینا مشخص شود. بعداً برشان جواز فعالیت داده خواهد شد که مطابق به اونمو جواز و کارت هویت که اینا به عنوان شغل دائمی از دستفروشی استفاده میکنند و شغل خود در سطح شهر کابل در نواحی مختلف ادامه خواهد دادن و تنظیم خواهد شد. دغه دستفروشان ویل دي مخکې دوی له ډېرې ستونزو سره مخ وو چې په خبره یې نه یې ښه مشتري درلود او نه هم د کاروبار لپاره یو معلوم ځای. موږ مخکې له دې نه چې دلته بس د باد و باران او د واورې سره او د ښاروالۍ سره ډېر پازاب وو. حتی د دې اندازې پورې چې ښاروالۍ دستور درلوده چې موټر به یې راوسته زموږ سامان به یې موټر کې اچوو نایې ته به وړل. موږ به د کومو ارګانونو امر راخیسته چې هغه ځای نه واپس بیرته خپل سامانونه راوړو او بس حوزه به راپسې وه، بس دبي به راپسې وه، د شاید شمشیره پورې کوچیان دربی پورې داسې منډې هسې منډې سخت ستونزې وې. پیش از این بسیار جنجال ما زیاد بود. پلیس میدوند ما را، ښاروالي میدوند موترها رو، مالای ما را کلش موتر نایه بار میشد میبرد نایه. روز 4 دفعه 5 دفعه ما را پلیسا میدوند. حالا شکر که غرفه جور شده است ما خیلی آرام شدیم. میفهمیم که ما دکاندار هستیم، کاروبار مشتری سر ما اعتبار میکنه. سابق زاین مشتری داین سودا بودیم، پلیس میآمد ما را میدوند از اینجا. یاد شاد شمشیری ولی صاحب میگرفتیم، یاد این کوچه پشت سر کوچه اندرابی و د ایجا پت میشدن که باش پلیس بره با پس اوار میکنه. د دوی په خبره لدی مخکې به په یو نوم او بل ترې پیسې اخیستل کېدې چې د ښاروالۍ لخوا د دې غرفو په ورکولو سره له دې ټولو ستونزو خلاص شوي دي او اوس د کاروبار په مارکیټ کې ښه اعتبار لري. موږ خو مخکې مستقیم د دغه ځي په موږ باندې کوم 10,000 روپۍ د ګودام کراچۍ خرچه راتله او د هغې خرچونه اوس بېغمه یو. د شپې 10 روپۍ دغلته څوکیداري د غرفې ورکو او منظم خپل دکان لرو. د دې په څنګ کې زموږ د منډۍ دکانداران اوس هم اعتبار پیدا شو، د اعتبار په څنګ کې مشتریان پیدا شو، مشتری لرو، په خپل وخت باندې خپل دکان ته راتلی شو. اوس د دغه زندګۍ نه اوس خوشحاله یو، راضي یو. کابل ښاریان هم د ښاروالۍ له دې اقدام خوښ دي او وایي دا غرفې معلوم آدرس لري چې دوی په ښه ډول ترې یو څه اخیستلی شي. 100% ما راحت هستیم از خاطر که سابق که می‌آمدیم یک چیزی را می‌گرفتیم اگر خرد و کلام می‌آمد دیگه مجبور بودیم که او را تبدیل می‌کردیم، این را گیر نمی‌کردیم. مال خود منظم اصلا چیز مایاس هر چیزی که می‌ریم اگر خرد می‌باشه کلام می‌باشه دیم راحت تبدیلش می‌کنیم، یک سهولت است. کابل ښاروالي وایي دوی په ښار کې د عامه نظم راوستلو لپاره هڅه کوي او د ښار په بېلابېلو برخو کې د منظمو غرفو جوړولو دا لړۍ به جاري ساتي.